د بنګلدېش کرکټ ملي لوبډلې دوه مخکښ او پیاوړي لوبغاړي چې د پاکستان ملي لوبډلې پر وړاندې په لومړۍ لوبه کې برخه نه واخیستې، تازه د پاکستان پر وړاندې دویمه لوبې ته راستانه شوي. د بنګلدېش کرکټ بورډ د پاکستان ملي لوبډلې پر وړاندې خپلې دویمې ټېسټ لوبې ته لوبغاړي اعلان کړل، چې په یادو لوبغاړو کې دوه مخکښ لوبغاړي شکیب الحسن او تسکین احمد هم شتون لري. شکیب الحسن په تېر شل اوريز نړیوال جام سیالیو کې د ټپونو له امله له یاد جام څخه بهر شو، چې بیا یې تر دې دمه پورې په هیڅ کرکټ کې برخه نه ده اخیستې. د دې لوبډلې تېز توپ اچوونکي تسکین احمد هم د پاکستان پر وړاندې په دویمه ټېسټ لوبه کې د بنګلدېش کرکټ بورډ له لوري په سکواډ کې اخیستل شوی. ټاکل شوې ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ دویمه ټېسټ لوبه د همدې میاشتې په 4مه نیټه ترسره شي. له دې مخکې په لومړۍ ټېسټ لوبه کې پاکستان بنګلدېش ته ماتې ورکړې وه.